سلام. نن د کاناډا لومړي وزیر جسټن ټروډو پر رسمي ډول اعلان وکړ چې تر 2028 کال پورې د 3 کالو لپاره 25 شپږ 20 داسې دی کاناډا ته د کډوالو راتګ چې د په لویه کچه باندې کموي. په وروستیو 3 کلونو کې هر کال نږدې 500,000 یعنی نږدې 9 میلیون کډوال او نور کارګر چې دي دا په کلني ډول باندې کاناډا ته داخل شوي وو او دلیل یې ټروډو دا یاد کړ چې د کورونا نه وروسته د غوښتل د کار په مارکیټ کې ورته ضرورت زیات او دوی په لویه برخه کې کډوال راوغوښتل یا ویزې ورکړلې او دارنګه نور کسان ترڅو دلته د کار مارکیټ اشباع کړي هغه اړتیا یې چې دا پوره شي. خو دې له بده مرغه بد اغېزه وکړله او په کاناډا کې ورسره د کورونو او د کار مارکیټ خراب شو او د کورونو بیې چې دي دا ډېرې لوړې شولې یا کرایه ډېرې لوړې شولې. نن یې اعلان وکړ چې دا یوه تېروتنه وه او 2020 کال پورې به دوی نور په ډېر کم شمېر کډوال راولي. یوازې هغو کسانو ته به ویزې ورکوي چې هغه د تحصیل لپاره راځي او د تحصیل له خلاصېدو وروسته بیرته خپل هېواد ته ګرځي یا به دوی لیږي. دلته په هېڅ صورت باندې پاتې کېدو اجازه نه ورکوي او که کار ته هم څوک راغواړي چې کله یې کار پای ته رسېږي بیرته به دی وځي له دغه هېواد څخه. دا په لویه کې د هند او چین دپاره بېخونده خبرو یا په بله معنا دلته په کلني ډول باندې تقریبا 1.5 پورې په وروستیو کلونو کې د کومې شمېرې خپرې شوي دي هندیان او چینایان چې دي د تحصیل او د کار ویزې ترلاسه کولې وراتلله او بیرته به نه تلله خپلو هېوادونو ته او دلته به د دایمي اوسېدو د اسنادو لپاره عریضې ورکړلې او بالاخره د همدې ځي اوسېدونکي مسؤلیت چې دې د کار په مارکیټ باندې یو ډول بوج یا فشار راوړی او د کورونو بیې او د کورونو کرایې چې دي دا ورسره لوړې شوي او دا شکایتونه ډېر زیات وو. اوس د کاناډا لومړي وزیر نن اعلان وکړ چې د پروسې تر نور د پای ټکی ږدي او 2 ډوله ویزې چې ورکول کېدلې یو د دایمي اوسېدو دپاره چې لویه برخه کې د وروستیو کلونو کې افغانان هم له دغو ویزو څخه مستفید سو او نورې د تحصیل ویزې وي او د کار ویزې وي. دغو دواړو برخو کې دوی ویلي چې په پراخه کچه باندې دوی محدودیتونه سر له همدې اونۍ نه پیل کړل. مثلا تر اوسه پورې په له 2020 کال له اګست سره دېخوا کاناډا ته نږدې 80,000 یوازې افغانان د دایمي اوسېدو اسناد ورکړل شوي دي او راوړل شوي دي او ویل کېدي چې دا به تر 80,000 پورې لوړوي. نو ښایي دغه افغانان چې دا پاتې دي دا هم له دې خبر څخه اغېزمن سي متاثره سي او د دوی راوړل کېدای سي له خنډ او ځنډ سره مخامخ سي سره له دې چې خپله د کاناډا حکومت اوسني حکومت ژمنه کړې ده چې دغه کډوال به افغان کډوال به راوړي کاناډا ته او یوه برخه یې په درېیمو هېوادونو کې پاکستان او د منځنۍ اسیا هېوادونو کې ځینې په هند کې او ځینې متحده عرب امارات او نور هېوادونو ته هم وختي تللي دي او هلته د خپلو ویزو د ترلاسه کولو په درشل کې دي. خو تر ټولو ناوړه اغېز چې دا په د هندوستان په هغو ځوانانو باندې کوي چې دا مهال یا دلته په د وروستي کال کې د تحصیل لپاره راغلي دي وروستیو 2 کلونو کې یا د اوس د ویزو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي او لویه هیله هم دا ده چې دوی کاناډا ته لاړ شي دلته به د تحصیل د پای ته رسولو وروسته دوی د پرمننټ ریزیډنسي ته دایمي اوسېدو اسنادو ته به خپل اپلای کوي. نو دا یې بند کړل او دا اوس دا طرح البته د کال په نیمایي کې تقریبا څو میاشتې وړاندې رامخته شوې وه دا واضح وي او له دې سره سم مثبت تاثیرات د کاناډا د کار په مارکیټ او دارنګه د کورونو په مارکیټ کې لیدل کېږي چې د کورونو بیې ورسره راښکته شوي دي ځکه د تقاضا مخ په کمېدو باندې دا او د کار مارکیټ هم ورسره یو څه غوړېدلی ده. د ټروډو مخالفینو ویلي دي چې که دوی واک ته ورسېږي نو په لویه کچه به دغه بندیز په کډوالو او د تحصیل لپاره څوک راځي دا به عملي کړي. خو اوس داسې ښکارېږي چې جسټن ټروډو او ملګري یې ګوندې هم دې نتیجې ته رسېدلي دي چې یوه لویه تېروتنه خپله لکه څنګه چې په دغه وینا کې ویلې همدا وه چې دوی په ډېره زیاته کچه باندې کډوالو ته په وروستیو 3-4 کلو کې لاره ورکړله. خو له 2022 وروسته په خپله ټروډو وایي چې په دغه مرحله کې به دوی یو بیلانس د مارکیټ د کار د مارکیټ د تحصیل او د کډوالۍ ترمنځ رامنځته کوي. تر هغه نه وروسته کېدای شي بیا د کاناډا ضروریاتو ته په کتو سره دوی د کډوالو منل پیل کړي یا یې بیرته دا کچه
زیاته خو د اوس لپاره 3 کلو کې دا بندیز ولګاو. د همدارنګه د حکومت او ځینو نور ملګرو دا تور هم ولګاو چې د کاناډا په مختلفو لویو ښارونو کې یو له هغو څخه ټورنټو او د وانکوور ښار ته په دې کې ځینې تحصیلي مؤسسې وښولې سي له بده مرغه دوی په دغه فساد کې ښکیل وو او یوه لویه برخه یې محصلین ستر ډېره دا د هندو دوی ته دعوتنامې ورکړي دي او داخلي ورکړي دوی کله دلته را رسېدلي دي دغه خپل تحصیل هم خوشي کړی ده او بس په کارونو مصروف شوي دي او بیا یې وروسته هغه ته اپلای کړی ده دلته یې دایمي اوسېدو دپاره. دا مسایل له څه وخت راپدې خوا شاربل کېږي په رسنیو کې او دغه ډول ډېرو کالجونو او پوهنتونونو ته ګوته نیول شوې ده چې دا د دعوتنامو په ورکولو کې ښکیل وو او اصلا دوی دغه ځوانان د تحصیل لپاره نه راغوښتله او دوی په دې پوهېده چې دوی تحصیل ته نه راځي خو بیا یې هم دوی ته داخلي ورکولې. د دې په خوا کې بله مسله مهمه دا ده چې دوی وایي چې مثلا یو هندي یو چینایي ځوان د کاناډا د یو کالج دپاره تر د نورو هیوادو د کالجو یا مثلا د هندوستان او د چین د کالجو 100 برابره ډېرې پیسې ورکړي دي. مثلا یو د کالج یا د پوهنتون یو سند چې په هندوستان کې کېدی شي هغه په $10,000 پورې کاناډایي ډالرو پورې ترلاسه شي دوی د هغه لپاره دلته $50,000 ورکړي دي یا 80 تر $80,000 پورې دوی په ځان باندې منلي دي او لوی دلیل دوی وایي چې دا داسې دغه سند ترلاسه کول نه دي بلکې د دې د اوسېدو د اسنادو دپاره دوی هیله کړې وه او دلته راغلي دي. نو داسې ښکارېږي چې دا په کاناډا کې یو ستر بدلون ده د کډوالۍ په برخه کې چې د اوسني واکمن حکومت مخالفینو په وار دا مسله راپورته کړې ده او د اوسني واکمنانو په وړاندې یې کارولې ده او تمه یې دا ده چې که دوی واک ته ورسېږي په دغه برخه کې پراخ بندیزونه عملي کېږي. البته د کورونا له راتګ نه له 2020 نه مخکې کاناډا ته په کلني ډول باندې شاوخوا 200,000 کسان راتلل خو کله چې کورونا راغله او دلته له هغه نه وروسته د کار په مارکیټ کې مختلفو کمپنیو دا غوښتنه د حکومت وینا دا ده چې له دوی نه دا غوښتنه وسو تر څو په لویه کچه بهرني کارګرو ته ویزې صادرې کړي تر څو دلته په کاناډا کې د کار مارکیټ څه ده د اشباع کړي. خو یو استثناء ټروډو خپله ورکوي او په نننۍ وینا کې واضح ویلي چې هغه مسلکي کارګر لکه مثلا د طب په برخه کې کم پرسونل ته ضرورت ده دوی ته به لکه د پخوا په څیر باندې ویزې او دایمي اوسېدو اسناد ورکول کېږي. البته بله بدبختي بیا په دې کې دا ده چې دوی که دلته راځي هم دوی کورنۍ تحصیل چې په خپلو هیوادونو کې کړی مثلا یو افغان په افغانستان کې طب لوستی هلته تجربه هم لري هغه نه مني دلته به د کاناډا تحصیل ترې غواړي او د دې تجربه ترې غواړي او غوښتنه دا ترې کېږي تر څو د خپل تحصیل بیرته اپګریډ کړي د دوی له سیستم سره برابر کړي. په داسې حال کې چې د دوی د روغتیا سیستم تر ټولو ناوړه سیستم ده یا له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ ده. دلته که څوک ناروغه کېږي د افغانستان په څیر باندې په اسانۍ سره ډاکټر ته او طبي خدماتو ته لاسرسی اسانه نه ده. په داسې حال کې چې وړیا هم ده خو اسانه نه ده ډېر پیچلي ناروغۍ دلته خصوصا کډوال چې راغلي دي دلته اوسېدو اسناد هم ترلاسه کړي نور هیوادونو ته د تداوی دپاره ځي. خو دا د ټروډو د حکومت لپاره یو ستر پلان و چې دوی اعلان کړ او کېدای شي په دې سره د کورو بیې نورې هم راوغورځېږي د کرایو بیې هم راوغورځېږي. دا اوس مثلا په دې وروستیو 3 میاشتو کې د بانکي سود کچه چې ده دا راغورځېدلې ده. تیر کال او تقریبا 8 میاشتې مخکې 7% وه اوس 4% ته راغلې ده. که مثلا څوک کورونه اخلي او دلته خو ټول سیستم په سود باندې ولاړ ده نو اوس د سود کچه هم ورته مخ په کښته کېدو روانه ده او ډېر داسې تصور کوي چې که دغه اوسنی پلان عملي شي کېدای شي دا نور هم راوغورځېږي چې دا هغه څوک چې کور ته ضرورت لري او کور په کرایه نیسي یا اخلي د هغو دپاره ښه خبر بلل کېږي. یوه بله خبره هم غواړم دلته شریکه کړمه ډېر زیات خلک په افغانستان کې اوس لیواله دي غواړي چې دې هېواد ته راسي. البته یوه لویه برخه ځوانان چې ویل داسې دقیق شمېر یې ما ته نه ده معلوم خو کېدای شي څه وخت مخکې مې په د یوې رسنۍ په ریپورټ کې واورېد چې د 5 تر 10 زرو پورې داسې ځوانان دي چې هغه د امریکې له لارې نه کاناډا ته داخل شوي دي او امریکا ته هم چې راغلي دي د برازیل په لار باندې داخل شوي دي. دا پولې هم دوی ویلي چې نورې د امریکې سره دا پولې ټینګوو او هلته ټرمپ واک ته ورسېد هغه خو وردمخه له مکسیکو سره پر پوله باندې
د جال درول پیل کړي وو هغه بشپړم کړل خو بیا هم خلک را تیریږي هلته امریکا کې اوس د حکومت ژمنتیا دا ده د ټرمپ د حکومت دوی به له لاتین امریکا څخه کم کسان شمالي امریکا ته راځي دیو مخه بنیس خو دلته په کاناډا کې هم حکومت دا اعلان وکړي دوی به هم پر پولو باندې خپل هغه څه د محدودیتونه چې دا زیاتوي او تر دې وروسته که څوک دلته د تحصیل په ویزو باندې راځي او د دایمي اوسېدو لپاره دلته غوښتنلیک وړاندې کوي دا به نه منل کېږي او بیرته به خپلو هیوادونو ته لیږدول کېږي.